سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن مو د بحث دپاره مهمه موضوع ټاکلې د ځیګر وازده یا د ینې غوړ. تاسو به ډیری وخت د دې اصطلاح سره مخ شوي یاستئ چې د پلانکي ینه غوړه ده، یا که ځئ ډاکټر ته وینه مو معاینه کوي یا الټراساوند تلویزیوني معاینه کوي او بیا درته وایي چې ینه غوړه ده. که په ځیګر وازده پرته وي نو کومه ناروغي ده، څومره وازده ناروغي بلل کیږي، که معالجه یې ونه شي څه پیښیږي او علایم یې څه دي، د دې ترڅنګ هغه علتونه یې څه دي. ګورئ، که چیرې دا یوه غوړه ینه ده په دې عکس کې چې څنګه درته ښکاري. که چیرې په ینه باندې 15% وازده موجوده وله، دې ته موږ فټي لیور وایو یا غوړ ځیګر. ښه، کله بالاخره یوه ینه غوړیږي؟ ګورئ، موږ دوه مهم علتونه لرو د ینې د غوړېدو دپاره. یو ته یې الکولیک فټي لیور ډیزیز وایي. الکولیک څه معنا؟ د شرابو یا د الکولو څښل، چې دا ډیری په غربي جوامعو کې ناروغان ورسره انسانان ورسره مخ کیږي. الکولیک لیور ډیزیز یا هغه چې شراب او الکولو نه استفاده کوي، د دوی ینه بالاخره ډیر زر په خپلو حجراتو کې غوړیو ته ځای ورکوي یا چربي یا وازدې ته، او دا بالاخره د وخت په تیریدو حتی د مدهشو وژونکو ناروغۍ سره انسان مخ کوي. دویم حالت ته یې نان الکولیک فټي لیور ډیزیز وایي. نان الکولیک یعنی یو څوک د الکول نه څکي، شراب په ټول ژوند باندې هم نه دي څکلي، ولې ینه یې غوړه ده. راځو چې دا کومه کټګوري خلک دي او کومې سهلنګارۍ یا کومې اشتباهات کوي چې د داسې یو ناروغۍ سره مخ کیږي. ښه، یوه ډله هغه انسانان دي چې شراب الکولو نه استفاده کوي او بالاخره د وخت په تیریدو دوی د دې تکلیف سره مخ کیږي. ځینې نور دي چې شراب الکولو نه استفاده نه کوي، ولې ینه یې غوړیږي او بالاخره د وخت په تیریدو داسې د مدهشو وژونکو ناروغیو سره خپل ځان مخ کوي. یو یې اوبسیټي یا چاغوالی ده. ښه، پوهیږو چې اوبسیټي یا چاغوالی د وخوره وڅکه او څمله نه پیدا کیږي. که یو څوک هیڅ فزیکي فعالیت نه کوي، وزن یې زیاتیږي، دا یو خطر ده د ینې د غوړېدو دپاره. بل هغه ډله انسانان دي چې شکر لري، یعنی ډایبټیز ملایټس پکې ده، ولې کنټرول یې نه ساتي، نه دوا خوري نه پرهیز کوي، یا دوا ګډه وډه خوري یا پرهیز، ولې شکر جګ ده. همدا رقم لوړ فشار لري، هایپرټنشن، دوی هم له مالګې پرهیز نه کوي، خپله دوا په سمه توګه نه تعقیبوي، ورزش نه کوي، وخوره وڅکه او څمله ژوند یې روان کړی، دوی هم بالاخره د وخت په تیریدو د فټي لیور ډیزیز یا د ینې د غوړ یا د وازدې سره مخ کیږي. ځینې مقطعي حالات وي، مثلا په ښځمنو کې پریګننسي یا د حمل په دوران کې ینه غوړیږي. په پریګننسۍ کې همدا رقم په ښځمنو کې پولیسیسټیک اوویرین سنډروم یو تکلیف ده چې وزن پکې زیاتیږي او د وزن د زیاتوالي سره مسلماً ینه هم غوړیږي. ځینې درمل دي، مثلا لکه سټیرایډز چې د هغو ډیر مشهوره یو پرنیزلون نومیږي. ډیری وخت بعضې انسانان د وزن د زیاتوالي دپاره په خپل سر خوري. دغه سټیرایډونه د ینې د غوړېدا سبب ګرځي. همدا رقم یو بل ډیر مشهوره میډیسن والپریټ نومیږي چې د مرګۍ په معالجه کې استفاده کیږي. دا د وخت په تیریدو کولی شي چې ینه غوړه کړي. همدا رقم ځینې انفیکشنونه یا عفونتونه یا التهابات موجود وي، انفیکشنز، مثلا هیپاټایټس بی وایرس یا HBV هیپاټایټس بی، دا یا تور زیړی چې زموږ په جوامعو کې ورته وایي. همدا رقم HCV یا هیپاټایټس سی وایرس، دا هم دته هم د تور زیړي اطلاق کیږي. که چیرې دا موجود وي، بالاخره ینه غوړوي او فټي لیور ډیزیز منځته راولي. ښه، په انیشیل سټیجونو یا په لومړیو مراحلو کې، په انیشیل سټیج یا په لومړیو مرحلو کې
هیڅ کوم تکلیف نه ده او نه کوم علایم لري. ولې که وخت تیریږي او ینه لا هم پسې غوړیږي نو بالاخره فټي لیور ډیزیز منځته راځي. که موږ د ینې دغومره ځای وګورو د مایکروسکوپ لاندې نو حجرات پکې دغسې ارنجمنټ لري. د ینې هرې حجرې ته هیپاټوسایټ وایي. په هره حجره کې یو هسته موجوده ده. دغسې یو ساختمان لري هر هیپاټوسایټ. په حجراتو کې فټس یا شحمیات ځای پر ځای کیږي. که چیرې 15% ځای پر ځای شول دې ته وایي فټي لیور ډیزیز. هغه انسانان چې ینه یې غوړی یعنی دغه 15% غوړ ولري په دو کې 15% له ګواښونو سره مخ کیږي. معنا څه؟ یعنی 100% که 100 نفره ینه د 100 نفرو ینه غوړی په دو کې دغه 15 نفره یا 15% که چیرې احتیاطي تدابیر ونه نیسي دوی ورځي د هیپاټایټس په طرف. دا څوک دي؟ هغه انسانان دي چې د ینې د غوړوالي سره د بلا نورو درملو نه استفاده کوي. شکر لري د شکر دوا خوري یا د فشار دوا خوري یا قلبي تکلیف لري یا وزن ورسره زیات ده. د دې انسانانو ینه غوړیږي او دا 15% بالاخره ورځي. په ینه کې زخمونه منځته راځي. دغه زخمونه بالاخره عفونت او التهاب کوي او همداسې ورځي فایبروسز او سکارز جوړوي. سکار څه ته وایي؟ کله چې یو ځای زموږ زخمي کیږي او دا زخم بیرته جوړ شي نو هغه ټاپه او چاپه چې کوم پاتې دې ته سکار وایي. دغسې په ینه کې دغه سکار او ټاپې جوړیږي او همداسې بالاخره د وخت په تیریدو که چیرې مخنیوی ونه کړو د هغه علت یې برطرفه نه کړو نو دی ورځي د لیور سیروسس په نامه یو وژونکي تکلیف ته چې ټوله ینه د کاره غورځیږي او هغه خپل میټابولیک فعالیتونه نه کوي. تاسو پوهیږئ ینه یا ځیګر حیاتي ارګان ده. که ناروغ شو ژوند ګواښي یعنی مریض د مرګ سره مخ کوي. نو دغسې یو سلسله د مراحلو جوړیږي چې بالاخره مریض د ینې په سیروسس مبتلا کیږي او بالاخره د دې اخري انجام هیپاټوسلولر سی ای یا HCC هیپاټوسلولر کارسینوما یا د ینې سرطان وي چې بدبختانه تر اوسه معالجه نه لري. که داسې یو حالت سره مخ یو نو څه باید وکړو؟ له هر څه مخکې راځو تشخیص ته. څنګه تشخیص کیږي؟ کوم معاینات باید وکړو چې پوه شو ینه مو غوړه ده که نه ده غوړه؟ درست؟ له معایناتو دپاره یو څه باید په نظر کې ولرو. هیڅ کومه نښه نښانه یا علایم نه لري دا تکلیف په شروع کې الا مګر تکلیف ډیر زیات شو د ینې تکلیف یې جوړ کړو بعد له هغې موږ پوه شولو چې تکلیف ده. ولې د معایناتو دپاره تر ټولو ګولډ سټانډرډ دی هغه چې دقیقه دا موضوع کولی شي موږ ته واضح کړي هغه ابډامن پلویک الټراساوند یا الټراساوند ده. درست؟ په الټراساوند کې څه کیږي؟ ینه معلومیږي چې څو درجې غوړه ده. درست؟ او په کوم ګریډ کې ده. د دې ترڅنګ لیور فنکشن ټیسټ یا LFTs یا د ینې معاینه مهمه ده چې په دې کې موږ د ینې انزایمونه وګورو خصوصا SGOT او SGPT دا دوه ډیر مهمه انزایمونه دي. که چیرې له اندازې نورمال اندازې مقدار زیاتو نو دلالت کوي چې په ینه کې یو څه خراب روان دي تکلیف روان ده په ینه کې. نور کوم معاینات کولی شو چې وضعیت ډیر راته روښانه کړي؟ ګورئ که چیرې مریض چاغ وي لیپیډ پروفایل د شحمیاتو معاینه باید وکړو. په ده کې کولسټرول، ټرایګلیسیراید، LDL، VLDL دا ټول هغه مخرب غوړي دي چې معلومیږي. ټوله باید په مریض کې وکتل شي چې علت د دې تکلیف پیدا کړو. همدا رقم وایرل مارکرز باید په دې ناروغانو کې وکتل شي. وایرل مارکر څه معنا؟ د HCV HBV معاینات یا د تور زیړي معاینات باید وشي چې آیا دغه ینه خو د تور زیړي د وجې نه ده غوړه. ګرچې دا د تور زیړي اصطلاح غلطه ده دا یوازې موږ افغانانو ورته اطلاق کړې ده. که وشو کولی د هیپاټایټس یا د هیپاټایټ B او A C په نامه یې ونوموو او دغسې عامه پوهنه ولرو دا بهتره ده. په هر حال اوس نو زموږ په منځ کې د تور زیړي په نامه مشهوره شوې ده دا خبره. د دغو معایناتو سره موږ کولی شو د وضعیت د لا روښانه کولو دپاره
د لیور سکن په نامه حتی مخکې لاړ شو. د ابډامین پلویک الټراساوند باید کولی شو وکړو، حتی بایوپسي هم کولی شو. بایوپسي څه چې راشو د یوې ستنې په واسطه باندې له ینې نه سمپل واخلو، هغه په مایکروسکوپ کې مطالعه کو چې غوړ لري که نه لري. په هر حال د دې معایناتو په نتیجه کې که ثابته شوله چې وبخښئ ینه غوړه ده، نو کول څه پکار دي؟ معالجه څه ده؟ درست؟ دلته په دې کونج کې لیکم معالجه. ګورئ د معالجې دپاره مهمه دا ده چې موږ د علت پیدا کړو، ولې د یو شی ینه غوړه ده. که چیرې مو علت پیدا کړی شو نو علت معالجه کوو. که د شکر نه کنټرول و، ډایبټیز ملایټس شکر کنټرولوو. که د فشار نه کنټرول و، هایپرټنشن فشار کنټرولوو. که وزن مو زیات و، اوبیسیټي موجوده وله، نو اکسرسایز یا ورزش کوو. همدا رقم که چیرې د تایراید وظیفه خرابه وله، تایراید په غده کې په غاړه کې یوه غده ده، ډیری وخت د ینې د غوړ سره هایپوتایرایډزم هایپرتایرایډزم منځته راځي. نو ډیری وخت د تایراید د هارمون د جګوالي او د کموالي سره ینه غوړیږي. نو په هغې صورت کې باید موږ حد اقل توجه وکړو. که ینه غوړی څه باید ونه خورو؟ کاربوهایډریټس یا خواږه چې کوم دي یا قندونه، ځکه د دې ټول میټابولیزم راځي په ینه کې، سر تر 100% په ینه کې کیږي. نو غوړې ینې ته باید استراحت ورکړو. کاربوهایډریټس خواږه شیان باید ونه خورو. خلاصه همدا رقم که احیانا موږ الټراساوند وکړه او نتیجه داسې وله چې ینه 3 درجې غوړه وله، ګریډ 3 لیور ډیزیز منځته راغلی و. په دې صورت کې مریض مکلف ده چې د معالجې دپاره قوي عاجل اقدامات وکړي، کنې له دې وروسته چې کوم عواقب منځته راځي هغه بیا ریورس کیږي نه، یعنې د معالجې په واسطه باندې بیا برګشت نه کوي او حتی د مدهشو وژونکو ناروغیو سره مخ کیږي. ښه، که چیرې الټراساوند وکړو او ووایي چې اوله درجه یا 1 درجه غوړه ده، نو دا څه معنا لري؟ په دې باید یو څه ځان پوه کړو. ښه، راځو الټراساوند کې ګوره د ینې د غوړوالي څو درجې دي. یو ته سمپل سټیټوسس وایي، یا ساده یو ډیر کم غوړوالی لري، سمپل سټیټوسس. ینه غوړه ده، هیڅ کوم نښه نښانه نه لري. په داسې حالت کې که موږ د ورځې 10 دقیقې منډه ووهو نو کولی شو له دې وضعیته ځان وباسو. دا یې ګریډ اول ده. دویم ګریډ یې کم یو ده؟ سټیټو هیپاټایټس ورته وایي، سټیټو هیپاټایټس. یعنې په اول ګریډ کې هغه 15% ینه غوړه ده، ولې د ینې کومه وظیفه یې نه ده خرابه کړې. په سټیټو هیپاټایټس کې څه کیږي؟ هغه 15% چې مخکې مو وویلې د هغو جملې دغه ناروغان دي چې سټیټو هیپاټایټس لري، یعنې د ینې په حجراتو کې چې مخکې مو ورته اشاره وکړله دا فټ ځای په ځای شوي دي او دا حجرات یې زخمي کړي دي، بالاخره انفیکشن او انفلمیشن منځته راځي. که مخه یې ونه نیسو نو دا مخکې هم ځي. دریم سټیج ته یې موږ فایبروسس وایو. فایبروسس څه معنا؟ د ینې په جغرافیه کې په دې ځایونو کې دا زخمونه چې کوم سره سره ښکاري دا بالاخره جوړیږي، ولې سکارز جوړي، نښ هغه حجرات یې مړه کیږي، لکه بعضې ځایونه چې غوڅ شي او بیرته جوړ شي، یا کوم ځایونه چې عملیات شوي دي او ګنډل شوي دي یو قسم موړه یي. دغسې یو وضعیت ته فایبروسس وایي. متاسفانه فایبروسس برګشت نه کوي، ولې کولی شو دا پروسه ډیلی کو، ناوخته یې کو په ورزشو د درملو په کارولو باندې. درست؟ اخره درجه یې سیروسس ده. سیروسس کې ینه نوره د کاره غورځېږي، ټوله تڼاکې کیږي او دغه وضعیت بالاخره انجام یې هم د ینې سرطان وي یا هیپاټوسیلولر کارسینوما HCC. ښه، د دې ټولو خبرو هدف دا و چې موږ باید پرې نږدو چې اوله درجه یا سمپل په دویمه تبدیله شي او دویمې ته هم اجازه ورکړو چې په دریمه تبدیله شي. بیا چې کله د مریض وضعیت وخیم شي، په دغسې یو حالت کې واقع شي، بیا نو په ډاکټرانو ګرځي، په شفاخانو ګرځي، په هیوادونو ګرځي، هغه وخت کې بیا څه لاسته نه راځي د چا. په هر حال که نښې نښانې وګورو په دغسې ناروغۍ کې څه نښې نښانې ممکن دي چې منځته راشي. ډیری انسانان کله چې د شپې ویده کیږي پښو تلې میږي کیږي یا د پښو تلې سوځېږي، برنینګ فیټس لري
همدا رقم وجود ګرم راځي، د زنګانه لاندې د نرمه غوښه چې کوم یو ده دا درد کوي، مایلجیا یا د عضلاتو دردونه لري. ورسره یې ټول وجود ګرم راځي، لکه مړه تبه چې لرو، حلق ډېر تریخ وي، هر څه چې خواږه خورو ولې هغه تریخوالی له منځه نه ځي، حتی په ځینې وخت په غوږونو کې بنګهاری موجود وي. دغه ټول هغه علایم دي چې کولی شي د ینې د غوړوالي موجودیت په وجود کې ثابت کړي. که درمل مشخصا انتخاب کړو د دې وضعیت دپاره لا تر اوسه داسې خاص درمل نه دي پیشنهاد شوي چې د مریض خفې وشي. فقط دغه د سټیټین کورنۍ اتروواسټاټین نن سبا چې د ګټس کمپنۍ ډیره مشهوره ده، لپیوګیټ په نامه پیدا کیږي، دا یو څه کومک کوي، فینوفیبریټس کومک کوي. ولې په ټوله کې هغه څه چې ډیر ګټور دي هغه ویټامین ای ده چې د ایویان په نامه یې کپسولونه پیدا کیږي. دا د چیرې ینه غوړی د دې لپاره ډیره ګټه کوي. کپسول ایویان موږ کولی شو هره ورځ یو دانه وخورو. د دې ترڅنګ دا 400 ملي ګرامه هم په مارکیټ کې موجود دي، 200 ملي ګرامه هم موجود دي. ولې د یو ډاکټر تر نظارت لاندې باید دا وخوړل شي په خپل سر نه. بل کوم درمل چې د دې لپاره یو څه ګټه کوي، ینه یو څه تقویه ساتي، هغه اومیګا 3 فټي اسیډز دي. د سافت جیل یا کپسول په بازارونو کې موجود دي. اومیګا 3 فټي اسیډ یا د ماهي غوړي، دا کولی شي که کپسولونه پیدا نشول له ماهي نه استفاده وکړي. د ماهي غوښه د ینې د غوړې ینې ډېر ښه علاج ده. ولې که د ماهی موږ په اور یا هم په بخار باندې پوخ کړو. ښه، که ینه غوړی تر ټولو ښه معالجه یې مخنیوی ده چې سټیجونه یې مخکې لاړ نشي. د ورزش کول، داسې یو ورزش باید انتخاب کړو چې هره ورځ یې وشو کولی. تر منډې ښه ورزش نشته ده، فقط 10 دقیقې باید منډه ووهو، هره ورځ یې ووهو. وخوره وڅښه او سم له ژوند ته خاتمه ورکوو. بعد له خوراکه یو څو قدمه پیاده روي کوو، قدم وهنه کوو، او د شپې ډوډۍ مو که وخوړله حد اقل 3 ساعته نه ویده کیږو تر هغې هضمه نشي. دغه ټول هر څه باید په نظر کې ونیسو تر هغې د ینې د غوړ مخنیوی وکړو، او بالاخره که ینه غوړی شي معالجه یې وکړو، د نورو ابعادو بدو ضوابطو نه یې ځان وژغورو. مننه.